ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. اتم څپرکی: د کار تر پیل وړاندې د کار ټول ضروري توکي چمتو کړئ. هر څومره چې د کار د پیل لپاره تاسو تیاری کړی وي داسې نتیجه ترې اخیستل کیږي چې بالقوه وړتیا مو تر تیاری زیاته ده. جیمز ټي ماکي. پر ټنبلۍ باندې د غلبې او د کار د ژر ترسره کولو لپاره بهترینه لار دا ده چې د کار له پیل وړاندې باید ټول هغه شیان چې د کار لپاره ضروري دي چمتو کړئ. کله چې د کار ټول وسایل او مقدمات چمتو وي دا هغه غشی ویشتونکي ته ورته ده چې غشی یې شاته کش کړی وي او ویشتلو ته تیار وي. اوس نو وخت دی چې پریکړه وکړئ او کار پیل کړئ. دا داسې ده لکه چې د یو خوراک د برابرولو لپاره مو ټول اړین مواد د المارۍ په مخ کې ایښي وي او د خوراک په چمتو کولو یې پیل وکړئ. د کار د پیل لپاره مو اړین معلومات راغونډ کړئ او وسایل داسې ترتیب کړئ چې د ضرورت په وخت کې مو سرګردانه نه کړي. ډاډه شئ چې د لیک د پیل دوام او پای ته رسولو لپاره مو ټول د اړتیا وړ مواد لکه د کمپیوټر ډیسک، چینو ته د لاسرسي کوډونه، الکترونیکي پوسټ، پته او نور چمتو کړي دي. خپل کارځای مو داسې جوړ کړئ چې ډیر وخت پکې راحت او آرام وي. په ځانګړي ډول باید ډاډه شئ چې صندلۍ مو راحته ده او کله چې پر هغه کینئ پښې مو باید کاملا پر ځمکه ولګیږي. فعال اشخاص خپل کارځای داسې جوړوي چې په هغې کې کار کول خوند ورکوي. هر څومره چې ستاسو کارځای پاک او منظم وي هومره تاسو ته د کار پیل کول او ادامه اسانیږي. دا چې کتاب نشي لیکلی یا علمي درجې نشي اخیستلی یا هغه کارونه چې ژوند مو بدلوي نشي ترسره کولی، یوازینی دلیل دا دی چې د کار د پیل لپاره لومړنی ګام چې د مقدماتو چمتو کول دي نه اخلي. لاس انجلس په ټوله نړۍ کې ځان ته زیات کسان جذب کړي دي. دغه کسان هیله لري چې یوه بریالۍ فلمنامه ولیکي او په سیمه ییزو سټوډیوګانو یې وپلوري. دغه کسان لاس انجلس ته راځي او کالونه د ټیټې کچې کارونه ترسره کوي او هیله لري چې یو مشهوره فلم نامه ولیکي او هغه وپلوري. په دغه وروستیو کې د لاس انجلس ټایمز نشرې بولوار ویلشیر ته یو راپور لیکونکی استولی دی څو له لارویانو سره خبرې وکړي. دغه راپور چې له دغو کسانو څخه یې دغه پوښتنه کړې چې فلمنامه مو څرنګه مخ ته ځي او له هرو 4 نفرو څخه یې د 3 نفرو ویلي تقریبا خلاصیږي. ولې له بده مرغه واقعیت دا دی چې په زیات احتمال سره تقریبا خلاصیږي. معنا دا ده چې تر اوسه هیڅ پیل نه دی شوی. نو مه پرېږدئ چې تاسې هم له داسې برخلیک سره مخ شئ. په کار کې تاسې باید په فزیکي ډول راحت وئ څو په ښه ډول کار پیل کړئ، هغه ته ادامه او بالاخره هغه ختم کړئ. عملی تمرین: په کور یا دفتر کې مو خپل کاري میز ته پام وکړئ. هر څومره چې ستاسې کاري یا چاپیریال پاک او منظم وي هومره مو په نفس اعتماد لوړیږي او مثبت احساس پیدا کوئ. همدانن تصمیم ونیسئ چې خپل کاري میز مو پاک او منظم کړئ څو هر ځل خپل میز ته کینئ او د یو اغېزناک کارمند او بریالي شخص احساس وکړئ. مننه.